ته څه وایې چې دا ټولې خبرې به داسې په اسانه پاتې شي؟ دا پښتانه دي، دا افغانان دي، دلته ډېر زورور راغلي وو. نو که چنګیزخان او ډېر زورور هغه راغلی وو، ولاړو. فتح کړل پښتانه افغانان. ملګرو د نن چې کومه سلوریزه مونږ تاسو ته اورو د اټک یوسفزۍ صاحب په وینا شهید ګیلمن وزیر صاحب همدغه سلوریزه د چمن غیرتي ولس د هغه اعتراض په هکله هغه وخت ویلې وه چې کله د چمن ولس له 8 میاشتو رسې پرلت وهلی او د پاکستان د حکومت دغه پریکړه یې نه منله چې په چمن به افغانستان ته تګ راتګ په ویزا او پاسپورټ وي. موږ دلته دوستۍ سره لرو، موږ دلته قرابتونه سره لرو، موږ دلته بندې خوندې سره ودي، موږ د پاسپورټ واقعیا وخت فیصله نه کوو. دغه اعتراض میاشتو ته اوږد شو او په دې دوران کې د پښتنو ټول سیاسي، قومي او مذهبي ګوندونه چوپ پاتې وو. واضح ډول باندې راغلي دي چې ملا به کله هم حق وینا نه پټوي. دا د دین او د اسلام سره تر ټولو ستر خیانت دی. د حکومت لخوا د پرلت د ختمول په خاطر څو واري په اعتراض کوونکو ظلم او زبردستی وشوه. په دې ظلم کې ډېر پښتانه شهیدان هم شول. اوس زه تپوس کوم چې په چمن کې دا څو ورځې 2.5 میاشتې انسانان ناست دي، اختر په پرلت، روژه په پرلت، نوی کال په پرلت، هره شپه ده په پرلت. په ځای د دې چې حکومت کې په 8 میاشتو کې مطالبې ومني، مخامخ فایرینګ کې روان دی. کسان یې شهیدان کړل، کسان یې زخمیان کړل. راځئ ملګرو د ګیلمن وزیر صاحب همدغه سلوریزه واورو. خان ملک ملا خاموش دی، دا کوم ننګ دی، دا کوم دین دی. خان ملک ملا خاموش دی، دا کوم ننګ دی، دا کوم دین دی. د چمن څخه جوړ شوی هم برما هم فلسطین دی. د کشمیر په ننګ د ډېرې چغې وکړلې پښتونه، د کشمیر په ننګ د ډېرې چغې وکړلې پښتونه. نن دې وار دی ستا سکه ورور په وینو کې رنګین دی. نن دې وار دی ستا سکه ورور په وینو کې رنګین دی، په وینو کې رنګین دی. چمن پرلت دا د چمن د خلکو مسله نه ده، دا د چمن پرلت د دې کاروبار مسله نه ده، دا د چمن پرلت دا د یو افغانیت سوچ دی، دا د چمن پرلت د یو ټایم د نه منلو سوچ دی، دا د چمن پرلت